السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ستنه کړی ده چې دا د خلولا شریف ختم خو ډېر دی، نو وایي که چیرې دغه ذکر سړی په ورځو په میاشتو پوره کړي څه مشکل خو به نه وي. او دغه رنګ خلولا شریف احساس تاثیرات لري. محترمه خلولا شریف چې سړی د جنیاتو د پیرانانو په نیت باندې پخوي، هغه خپل ترتیب لري، په هغه صورت کې بیا پر سړي اثر کوي. دا چې دغه څو خلولا شریف ډېره وایي زه بیریږم، هغه شیطاني خوبونه دي. خلولا شریف باندې سړی نور الله ته ژوندی کېږي. نو د هر ختم دی، که د کلمې شریف ختم دی چې 70,000 واره ده، که د خلولا شریف ختم دی، دا نه ده لازم چې په یوه مجلس کې بېرته وایه، خو ویې وایه، ستا په ژوند کې ووایه، په میاشت کې ووایه، په 2 میاشت کې ووایه، په کال کې ووایه، هېڅ مشکل نه لري. او دا چې اثر لري دا خبره مه کوئ. د الله قرآن زموږ د ظاهري او باطني نجات لپاره دی. ته موږ چې وایو بیا بیریږي ولې؟ دا اوس اورېدل شوي خبره د خلکو اورېدل د خلولا شریف سړی ډېره وایي باره بیا بیریږي. نو باره واهمه ورباندې غالبه سي، هغه وسوسه ورباندې غالبه سي، هغه نو باره دی چې زه وبېرېدم، بېرېدلی نه وي، صرف هغه واهمه وي. ډېر ځله سړی د شپې بیریږي، په ده کې وامي، نو تر سترګو هر بوټی شامار کېږي. دا پر ما خپل راغلی دی. وخت کوچنی وم، شپې په سفر روان وم، یوازې وم، نو هر بوټی به ما ته دی معلومېدی چې دا دی اوس شرموښتې حمله در باندې کوي. هغه به شی نه و. نو دا هم دا ډول صورت دی. موسوعة الفقهیه صفحه 240 مبحث ذکر جلد نمبر 21 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. په دې کې څه مشکل نشته، په مختلفو اوقاتو کې دې وویل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.